د دې اوبو په لیدو باندې او د دې لویو لویو موجونو په لیدو باندې واقعیت یو بل احساس کېږي او انسان یو ژور فکر ته بیایي د خلقت عظمت، دا قدرت، دا ډول بحرونه او موجونه کنټرولوي او انسان عجیبه مخلوق دی چې د دې بحرونو یې ګټه اخیستې ده او په دې بحرونو کې د بېلو امکاناتو خپل ژوند لپاره اسانتیاوې برابروي.